ورونو نن په دنیا کې یو پیښه رامنځته شوله د پیسټن پیښه. دنیا کې اصل کې د کفر او د اسلام جنگ دا علما وايي تنازع للبقاء لپاره ده. تنازع للبقاء دا مطلب چې کفر وايي چې موږ اصلاح لپاره د بقا د حیات یو، یعنی د انسانانو د ژوند امور د انسانانو د عزت ساتنه د ورونو اصل کې دنیا کې د کفر او د اسلام جنگ د تنازع لپاره د بقا د علما وايي. کفر وايي چې موږ اصلاح لپاره د بقا د حیات یو، یعنی د انسانانو ته د ژوند یعنی انسانانو ته د ژوند جوړول زموږ کار د انسانان څنګه موږ جوړ کو، انسانانو ته څنګه ژوند برابر کو. اسلام وايي چې موږ اصلاح لپاره د بقا د حیات یو، یعنی د انسانانو د ژوند امور او د ژوند ساتنه موږ برابرو چې څنګه مرته برابر کړله. دا خلاصه دغه ټول جنگ او منازعې چې د کفر او د اسلام په منځ کې ده ورونو، دغه خلاصه ده. نن ورونو تاسې فیصله وکړئ، نن که دغه فیصله انسانیت ته واچو، نن که د ټول انسانیت عمر په نظر کې ونیسو، د شریعت خبره څنګ ته کېږدو، راځئ انسانیت ته ووایو، انسانیت ته دا فیصله وړاندې کړو، انسانیت نه قاضي جوړ کړو، انسانیت نه محکمه جوړه کړو چې څوک د انسانانو، څوک د تاسې د ژوند د ساتنې اهل ده، دغه اهلیت څوک لري. هغه کفر واکمني چې د اپسټن په مثل باندې هغه وحشت او انسان خورګي او انسان خوړنه دنیا ته نن وړاندې کړله ورونه، دا خو هغه واقعه وه چې په 100 کې 5% دنیا ته وړاندې شوې ده، هغه 95% د دوی دغه وحشت پټ دی، خو دغه 5% ورونه چې دغه ښکاره شوې ده ورونه، د دوی دغه وحشت ته وګورئ، د دوی هغه ظلم ته وګورئ چې د اپسټن په پیښه کې هغه وحشت وکړو ورونه چې انسان ورباندې شرمېږي وړاندې کوی نه شي. ورونه که دغه کفر واکمنان په عراق کې، په شام کې، په افغانستان کې ورته نور مسلمانانو هیوادونو کې وحشتونه کول، خو انسانانو ویل چې دا خیر د مسلمانانو په خلاف ده. ورونه د اپسټن مسله خو یوازې د مسلمانانو په خلاف نه وه، دا خو د ټول انسانیت په خلاف ده، دا خو ټول د بشریت په خلاف ده، دا خو ټول بشریت په دې کې راګیر ده. نو ورونو تاسې خپله په دې باندې فیصله وکړئ. همدغه د انسان د ژوند ژغورنه وه چې دوی وژغورله، همدغه د انسان حقوق چې د اپسټن په واقعه کې دغو واکمنانو ورکړله، همدغه د انسانانو عزت و، همدغه د انسانانو حق و چې دوی ورکړه. که دا حق وي نو انسانان دې بیا همدغه حق د خپل ځان لپاره وبوري، همدغه واکمنان دې د ځان لپاره وټاکي. او که د اسلام واکمني ورونه راځئ د اسلام واکمني تاسې وګورئ، د انساني عزت ساتنې لپاره نن دنیا ته یو په مثال کې چې وړاندې کوو ورونه، هغه انسانان چې په نوره دنیا کې ژوند کوي د امن غواړي، هغه انسانان چې خپل عزت غواړي، هغه چې انساني حقوق غواړي، د هغوی لپاره یوه نمونه لنډه په افغانستان کې وړاندې کوی شو. را دې چې د افغانستان کې د اسلام واکمني وګوري، را دې چې په افغانستان کې چې هغه نظام هغه څه تنازع چې د کفر سره چې دوی وایي چې موږ د انسانیت اهل یو، موږ په انسانیت ته موږ حقوق ورکوو، د دنیا انسانان دې راسي دغه مثل دې وګوري، دغه مثال دې وګوري، د دوی یو انځور دې واخلي، د دې یوه نمونه دې واخلي. دغه د کفر واکمني چې په غرب باندې واکمنه ده، په انسانانو واک چلوي، او هغه د اسلام واکمني چې په افغانستان کې اوس واکمنه ده او د انسانانو د ژوند امور ورته برابروي. دغه دواړه واکمنیان د نن دنیا واخلي، نن د بشریت واخلي، نن د انسانان واخلي، د انصاف په تله کې دې واچوي، ودې تلي، ودې ګوري، فکر دې پکې وکړي، د انصاف فیصله دې پکې وکړي چې د انسان د ژوند امور برابرول د څوک اهل ده. هغه اسلام چې په افغانستان کې خلکو ته خپل حقوق ورکړي دي، د ژوند هوساینې ورته برابرې کړي، د ژوند امور، او که هغه د غرب واکمنان چې د اپسټن په مثل باندې حقوق انسانانو ته ورکړي دي، نو انسانان دې دا وګوري ورونو، دا هغه تنازع ده چې د کفر او د اسلام په منځ کې نن معاصر دنیا کې، نن موجوده حالاتو کې د انسانان د خپل ځان لپاره فیصله وکړي. بیا هم په ټول انسانیت باندې دا اواز کوم، ټول انسانیت دې ته متوجه شي چې خپل راتلونکی وټاکي. که خپل راتلونکی دغه رقم غواړي لکه د اپسټن په واقعه کې چې انسانانو سره کوم څه وسول، بیا همدغه واکمنان د خپل ځان لپاره وټاکي، همدغه غربیان، همدغه کفري واکمنانو لاندې د ژوند وکړي، د دوی خپل امور او د خپل ژوند چارې د همدغو واکمنانو ته ورکړي. دغه کوم چې د اپسټن په واقعه کې انسانانو ته حقوق ورکړل، او که چیرې له هغه نه ازادي غواړي نو بیا د انسانان دغه په دویمه مرحله کې چې د اسلام واکمني ده چې د انسان لپاره کوم حقوق ټاکلي دي، بیا د ځان لپاره وټاکي. دغه هغه خلاصه د منازعې د کفر او د اسلام د موجوده حالاتو کې دنیا ورسره مخ شوله، دنیا ورته وکتله.